وضعیت 2023 کال د اپریل راهیسې سوډان د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ د 21مې پېړۍ له تر ټولو خونړیو کورنیو جګړو سره مخ دی. دغه ځواکونه هغه پخواني ملیشې دي چې د 2003 کال د دارفور د نسل وژنې مسؤل بلل کیږي. د جګړې پر مهال دواړو لورو په ګڼ میشتو ښارونو کې پر ملکي خلکو درنې بمبارۍ کړي چې د ملګرو ملتونو په وینا ملکي وګړي یې تر ټولو زیات زیانمن کړي دي. دواړو لورو د بشري حقونو پراخې سرغړونې کړي لکه جنسي تاوتریخوالی، جبري ودونه، شکنجه، اختطاف، لوټ او د ماشومانو جګړې ته استول او د قوم او ژبې پر بنسټ وژنې. د ملګرو ملتونو د حقایقو موندنې ماموریت ویلي جنسي تاوتریخوالی لا هم د جګړې د وسلو په توګه کاریږي. په 2025 کال کې د تاوتریخوالي کچه بې ساري لوړه شوې. یوازې په لومړیو شپږو میاشتو کې 3384 ملکي وګړي وژل شوي دي. د جګړې له پیل راهیسې د وژل شویو شمیرو له 100,000 تر 150,000 اټکل کیږي. جګړې 12 میلیونه کسان بې کوره کړي، 4 میلیونه یې بهر ته تښتېدلي او 25 میلیونه د لوږې له ګواښ سره مخ دي. ملګرو ملتونو په شمالي دارفور کې رسمي قحطي اعلان کړې ده. چټک ځواکونه د دارفور د غیر عربي قومونو مسالید، فور او زغاوه پر ضد هدفمند بریدونه کوي چې دا د 2003 کال نسل وژنې د تکرار نښه بلل کیږي. په جون میاشت کې دوی په شمالي کردفان کې څو کلي وسوځول او تر 300 کسان چې ډیری یې ښځې او ماشومان ووژل. د الفاشر په جومات کې د توغندي په برید کې 4 کسان ووژل چې دا تر ټولو خونړۍ ورځ وه. اوس سوډان د پوځ په لویدیځو سیمو او چټک ځواکونه د ختیځو برخو په ځانګړي توګه دارفور کې واک لري. د نسل وژنې څار بنسټ دا جګړه د نسل وژنې له نهم پړاو یعنې د له منځه وړلو سره برابره بللې ده. دغه بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې بیړنی اوربند ټینګ کړي، د جنایتونو د څېړنې کمیسیون بیرته فعاله کړي، پر سوډان د وسلو نړیوال بندیز ولګوي، د بندیز ماتونکي هیوادونه مجازات کړي او د نړیوالې جزایي محکمې له حکمونو سره د سوډان بشپړه همکاري تضمین